السلام علیکم ستړي مسي جوړ په خیر له سکون نمو د دې ساتلونډو وروستیو خبرونو ته هرکلی زه حافظ احمد نصرت یم. د هلمند د کلیو بیرغونې او پراختیا ریاست وایي چې په واشیر ولسوالۍ کې د څه باندې 15 میلیونه افغانیو په لګښت د یوه کاریز د رغولو او تحکیم کارۍ چارې پیل شوي دي. سرچینه زیاتوي دغه پروژه د ملګرو ملتونو د پرمختیایي سازمان په مالي ملاتړ د 15 میلیونه 445,928 افغانیو په لګښت پلي کیږي. قمی له متکي سره د مخه لیدنه وکړل. کابل کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قمی د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرست امیر خان متکي سره د مخه لیدنه وکړل. په دغه کتنه کې دواړو لورو د دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې د تحولاتو په اړه خبرې کړې دي. تر دې مخکې ایراني رسنیو راپور ورکړی و چې حسن کاظمي قمی دنده پای ته رسېدلې او دغه پر ځای علي رضا بیګدلي په افغانستان کې د ایران د سفیر په توګه معرفي شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي روزا اوتنبایو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر او څو نورو هیوادونو له استازو سره کتلي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سیدوب پر خپل ټویټر باندې لیکي چې دغې کتنې د اجنډا مهم ټکي له افغانستان سره همکاري، د ترانسپورت اتصال، د ولسونو ترمنځ اړیکې او اقتصادي مسایل دي. او د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د پولو امنیت ټینګښت پروګرام ته چمتووالی. د تاجکستان او افغانستان د پولو د امنیت ټینګښت پروګرام به د ټولنیز امنیت تړون سازمان له لوري تصویب شي. ټاکل شوی چې د ټولنیز امنیت سازمان د روان نومبر میاشتې په 28مه د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولو د امنیت ټینګښت یو پروګرام تصویب کړي. د آذربایجان رسنیو راپور کړی چې د ټولنیز امنیت تړون سازمان سرمنشي ایمان نقلي تاسما مکتوب د موضوع د بیلاروس یوې رسنۍ سره د خبرو پر مهال څرګنده کړې ده. او د پاکستان له زندانونو 14 تنه نور افغانان خوشي شول. د ننګرهار ولایت د تورخم سرحدي امریت د معلوماتو له مخې په پاکستان کې 14 تنه نور افغان بندیان له بنده خوشي او خپل هیواد ته راستانه شول. دا له سکون نه د دې ساتلند وروستي او مهم خبرونه زموږ روانې خپرونې واورئ. له سکون راډیو سره اوسئ.